علم مو کړی؟ علم نه دی کړی، څه مو کړي دي هېڅ مې نه دی کړی. بس او څه کار کوئ تاسو؟ بس صرف د دردونو پټ مټو د مچو د لاهور مولا بابا چې دی دا زموږ نیکه دی. لاهور مولا بابا ستاسو نیکه دی. ها جی. انعام ګل استاد ستاسو نوم جی، دی. جی. ګیره خو دې سپینه ده توره کړې ده، ما ځان زیات ځوان ښکاري. واده دې کړی؟ واده کور والا مړه دی جی. ها جی. بل خو دې نه دی کړی؟ نه جی نه. تاسو د دردونو علاج کوئ؟ بس دا معمولی دم په واچو، نور داسې خاص څه نه. تعویذونه کوئ؟ نه جی نه. ساختونه؟ نه نه پیریان در سره شته؟ هېڅ هم نشته. پیریان به در سره ګورې باچا صحیح صحیح حلوا غلط شی نه خو. ها جی. په څه طریقه اچوئ دم؟ بس دا کل والا حمد په وایو بس چاته ته لږ درد نه. په ما لږ دم واچو، زما په دې سر ډېر ظالم درد دی، ډېر غټ سفر هم در پسې وکړو. بس نو جی شکر دی په ما لږ دم واچو، میلمه یم که نه باچا؟ نو بالکل دا خو زمانه ما بالکل شاید به پیژنم دی. ښه پیژنې؟ څنګه مې پیژنې؟ بس دغه ما تاسو راځئ میډیا ما دغه تا ته خو پته وه چې دا زمونږ خلاف کس دی. نه خلاف خو زه دا شی کوم نه، غلط شی نه کوم. غلط شي تاسو ډېرو خلکو راته تعویذونه کوو داسې پلان کړي. انکار کوئ؟ بالکل انکار دی. بس د آخرت غم خو به هم کې که نه؟ بالکل جی. آخرت څنګه ځای دی؟ آخرت له تلل ډېره ګرانه خبره ده. ډېره ګرانه ده. جی. تعالی څه تکلیف دی لکه دننه هغه پوره پال کې فراشي چې تعالی څه تکلیف دی که نه. دلته یو جنۍ دا واده شوې دا هغې په بچګانۍ باندې دانې دي دننه پال کې راغلي، نو هغې له هم زه علاج کوم. هغه الله پاک لکه ختمېدو والا دي، بس اوس ختمېږي. او کور والا صحیح نامې که غلطي بیا نه راځي. ګوره دا جادو بل دی نه دي. ګوره مشکل زه ځان علاج کوم، بار خو نه کوم، زه علاج کوم. بیمار یم، ماشومان مې نه کېږي، ما ته تکلیف دی، په کور کې راته پیغورونه کېږي. نو زه خو لکه صحیح نامه اخلم، زما خپله نامه راته په باندې ګډ شم، ته به یې وګورو. خو زه یم چې مخکې نه ما ته معلومات وشي. صحیح ده صحیح ده. زه لاړ شم واپس که نه، نو بس وګورم ښه فال شته. وعلیکم سلام. مړه ستا دوه رنګونه راغلي خو ما کار کوو، وزګاره نه وم، نو اوس مې کار کوو. زما والا یو بندیز کړی دی او 2 کاله یې کړي دي. ښه ټول یاد په ما باندې کړي دي او څنګه را باندې کړي دي؟ دا بس د بندیز پوره یو بندیز هم دی که نه. د دې وجې نه زما اولاد نه کېږي. دې زه به تاسو ما له څه خوراک څه لکه دوایي څه راکوئ؟ خوراک نه ساختونه دي، بیا به دا ختمه دوایي موایي اوس نشته. دا چې کله دغه شي که نه نیمې له ورځې څه کم لکه دغه پاتې شي، لږ پاتې شي بیا هم رسد کړي. او چې لړکېږي خو زه یې دغسې محرمات ډېرېږي هغه بیا ته وویني که نه، د هغې سره لږ کوم. نور چې لړکۍ هغه بیا زړه نه ورسره ملاوېږي. هماغسې په شویو څه کې شوي هغسې کولاوېږي روغ که نه هر څه به صحیح ده. لکه دې نه علاوه به نه کېږي که نه؟ دا دې نه علاوه نه کېږي. لکه د خاوند او ښځې سره ملاوېدل به پکې ضروري. دغسې بس ما ته بیا اطلاع راکړي که نه مخکې شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی او مهربانه بادشاه دی. قدرمندو شاهد خان شاهد یم. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ په معاشره کې د هغه خلکو چهرې مخونه تاسو ته ښایو کوم چې د پاکو نامو په ځان پاکې نامې ښودي. پیر مولا پټکي والي او هغه د عملیاتو کار کوي. موږ او تاسو ته دشمنیانې ګوري، موږ او تاسو له ویزې کوي، موږ او تاسو له تعویذونه راوباسي، موږ او تاسو ته علم غیب ښکاره کوي. هغه خلک چې د زمانې ګڼ کپان دي خو موږ او تاسو ته د ځان نه پیران او عملیاتو استادان جوړ کړي. موږ او تاسو په هغه خلکو اعتماد کوو او د هغې زموږ
کورونه تباہ او برباد کړي هغې موږ او تاسو له دشمنیانې ګوري او بیا زموږ د زنانو عزتونه هم لوټ کوي. نن چې کومه چاپه ده زموږ جي نو هغه زموږ د ثوابۍ جهانګیرۍ مانکۍ کې ده. هغه کس لا لیدلی مو نه دی هغه هم زنانو ته وایي نعوذ بالله داسې الفاظ دي چې هغه استعمالولی نه شم خو مجبوري ده چې هغه خلکو ته وایي چې ما او تا به دا غلط کار کوو په دغه اوبو باندې به بیا ستاسو جادو ختمومه او د جادو مختلف اقسام ورکوي. نو نن به د هغه چهره تاسو ته ښکاره کوو. موږ پروګرامونه په دې مقصد کوو چې تاسو سبق زده کړئ او د خلکو نه ډډه وکړئ. السلام علیکم یوسف صاحب تاسو به څه وایئ؟ وعلیکم السلام. بس مونږ هم دغه خبره کوو چې ډېر زیاتدار خلک وشرمېدل او مونږ ته بار بار رابطې دغه خبرو کېږي. نو ورځو یې ډېر عمر هم دی او ډېر چې کوم دی کلاړي سړی دی خو انشاءالله مونږ توکل تو علی الله باندې راوتي یو انشاءالله الله تعالی به ګیریم او دغه چې کوم دی دغه خبرې به تاسو ته مخې ته راولو. نور بیا ستاسو خپله خوا ده مونږ مطلب دا دی معاشرې ته دغه برایانې ښودل چې دې نه سبق واخلئ خپلې زنانه خپلې تورسرې دې نه منع کوئ چې نه منې کوئ هغه ستاسو خپل عزت دی. خو مونږ یو خبره چې کوم دی تاسو ته بار بار دا وایو په هرې ویډیو کې چې کوم دی د خپلې زنانه تورسرې دې خلکو نه بچ کړئ ځکه چې دا خپل ایمانونه هم خرابوي او د خلکو عزتونو سره لوبې کوي. قدرمنو بالکل دغه ګڼکپان زموږ او ستاسو د مجبورۍ نه فایده اخلي. بیا کمې زنانه چې د دوی ښکار شي یقینا هغه په کور کې دا خبرې نشي کولی چې زما سره دغه ظلم شوی دی. نو د دغې پروګرامونو مقصد هم زموږ دی چې خپله زنانه پوهې کړي او د دغې خلکو نه بچ کې نه د دم له ورځي نه د تعویض له ورځي نه د ساختونو له ورځي او نه دا خلک داسې څه کولی شي او نه علم غیب الله چاله ورکړی او نه دې خلکو ته دا پته لګي چې په ما څه دي او په تا څه دي. دا ګڼکپان دي مداریان دي د دې خلکو نه ډډه وکړي. راځي زموږ سره اوسي نننۍ چاپه ورځو به ثوابۍ په لوري ثوابۍ کې جهانګیرۍ مانکۍ ته راځئ زموږ سره اوسئ. کم یو کور دی بیٹا کې کم یو دی دا راځئ کیمره سیده ونیسه بر اوچته وعلیکم څنګه خیر ټیک ټاک خیر دی شکر ټیک ټاک خیر دی شکر دغه ونیسه خواز وګوره درځي دلته کښېنه لږ خیر دی شکر کښېنه راځئ د وړو تبار دغه شکار شي راځئ سیده اواز پکې درځي بار نه دی ما یې کان دی تو ګوره تاسو څنګه یې ورور ښه ټیک ټاک خیر ستاسو څه نامه ده؟ زما انعام استاد. انعام استاد انعام ګل. ستاسو به څومره عمر یې؟ یاره وي به تقریبا 70 خواوشا وي. 70 سال. جی جی. ها علم مو کړی؟ علم نه دی کړی. څه مو کړي دي؟ هېڅ مې نه دی کړی بس. او څه کار کوئ تاسو؟ بس صرف د دردونو پټ مټو دم اچو. د لاهور مولا بابا چې دی دا زموږ نیکه دی. لاهور مولا بابا ستاسو نیکه دی. انعام ګل استاد ستاسو نوم دی. ګیره خو دې سپینه ده توره کړې ده ما ځان زیات ځوان ښکاري. واده دې کړی؟ واده کور والا مړه دی. بل خو دې نه یې کړی؟ نه جی نه. تاسو د دردونو علاج کوئ؟ بس دا معمولی دم په واچو نور داسې خاص څه نه. تعویضونه کوئ؟ نه جی نه. ساختونه؟ نه نه. پیریان در سره شته؟ هېڅ هم نشته. پیریان به در سره یې ګورې باچا صحیح صحیح حلوا غلط شی نه خو. جی په څه طریقه اچوئ دم؟ بس دا کل هو الحمد په وایو بس چاته ته لږ درد نه په ما لږ دم واچو زما په دې سر ډېر ظالم درد دی ډېر غټ سفر هم درپسې وکړو. بس نو جی شکر دی په ما لږ دم واچو میلمه یم که نه باچا؟ بالکل دا خو زمانه ما بالکل شاید به پیژنم دی. ښه پېژنې څنګه مې پېژنې؟ بس دغه باندې تاسو راځئ میډیا باندې دغه تا ته خو پته وه چې دا زموږ خلاف کس نه خلاف خو زه دا شی کوم نه غلط شی نه کوم. غلط شي تاسو ډېرو خلکو راته تعویضونه کوو داسې پلان کېټینګ انکار کوئ؟ بالکل انکار دی. بس د آخرت غم خو به هم کې که نه؟ بالکل جی. آخرت څنګه ځای دی؟ آخرت له تلل ډېره ګرانه خبره ده. ډېره ګرانه ده. دنیا دا څوک دروغ وایي څوک څه وایي څوک څه وایي که نه. زه خپله بیمار یم یم خو به دومره دغه ټایم پاسې کوو او بس دغه زه ډېر دمونه هم داسې خاص نه چاته تللی شم نه
خو راشي دلته دا د کلي خلک دي د بار څوک نه راځي خیر تاسو خو منګورې ته ډېر ځای راځئ نه منګور له خو نیم تللی منګوره کې ستاسو ډېر مریضان دي پیر صاحب نه جی نه جی ته په پیر صاحب مشهور که په انعام ګل استاد زه په انعام ګل استاد مشهوري منګوره کې زما دوستان دي نظیر حاجي صاحب دي او مریضان خو نشته نه 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 زنانه خو به ډېرې راځي زنانه که راځي نو ما سره هغه اجازې نشته صفا وینا کوم نو ولې زنانه کوم اجازو پسې ګرځي نو بس څو وایي څوک څه وایي څوک څه وایي خو هغه شی زه نه کوم ته مونږ هم پوهې که که نه خلک څه وایي یاره څه به دې پوه کړم خلک چې څه وایي نو هغه ځان له وایي ځان له قبر عذاب جوړوي مونږ خو لږ پوهې که که نه نو ما ته چا څه ویلي نه زه به څه ووایم ما له خو غلط راشي ووایي راته خو لکه هغه شی نه کوم نه تاسو وی چې خلک څه وایي که نه هغه څه وایي څه باندې دی مونږ شک کې واچولو نه نه شک خبره خو ده نه وم څوک څه وایي ما له داسې تعویض وکړه ما باندې داسې دم واچو زما چې څه زده یا به ورته وایم تا ته خلکو څنګه تعویض دپاره ویلي چې تا ورته انکار کړی نو خو ما ته خو داسې وایي چې یاره تعویض ما زه نه پوهېږم په تعویضونو نه په پوهېږم ساختونو په هېڅ شي نه پوهېږم بس دا راته ووایه دا جادو شته کوي خلک یاره څه ووایم نو که څوک کوي نو ظالمان او تاسو د جادو توړ کوئ نه 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 بیخي بیخي او دا بندیز او جادو کې څه فرق شته بندیز خو دغه خلکو جوړ کړي دي هېڅ هم نشته جادو دروغ دي که نه دروغ دي بندیز بندیز هم تاسو ته که یو مریض وایي چې یاره په ما څه تکلیف دی نو حساب کتاب په نومونو کوئ نه 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 بیخي نه شو کولی مړه ګوره اچھا صاحب ما خو پیژنې که نه ما خو پیژنې که نه او ډېر زه بغیر ثبوته چا پسې نه ځم ثبوت دې را سره دی صحیح ده پرون ما ته بله ورځ د منګورې نه ټلیفون شوی او زنانه کړو ما ته ویل چې یاره داسې وکړه پیر صاحب چې ته ماله کار وکړه او زه به درځم او دلته به شپه کوم ما دا شی نه کوم غلط شی نه کوم ما سره تعویضونو لین نشته او داسې حساب دی چې راځي دغسې به در باندې وایي که ما باندې ناوخته شي زه دلته راشم شپه وکړم زه به د انګیندو سره اوده کړم تا هغې ته څه ویلو چې په تا جادو شته نه نه ما ته وایي په موږ شته که نشته انو مایي به خامخا وایي چې تاسو دا دې ورته نه دي ویلي چې نه شته نه 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 دا خو دې ورته نه دي ویلي چې شته ښه اوس ستا ریکارډینګ موږ سره پروت دی که نه خبرې به صفا کړو ستا د خولې خبر دی چې دوه قسمه جادو دی جی جی یو قسم بندیز دی اوس د جادو او بندیز کې موږ ته لږ فرق وښایه هغې نه زه دروغ نه وایم که نه جي او خو تاسو مارونه یې زه دروغ څه له وم ځان له ایمان دروغ ته نه ویلی او ما ورته ته داسې ځای کې لړه شه چې هغه تا کار وکړي که نه دغه بار بار وي که زه شپه وکړم ما که ته شپه هم کې نو ما سره داسې ځای نشته بس راشه زما انګیندې دی سره به اوده شي وایي زه به چته اوده نه د شپې خبره نه کوو د شپې خبره نه کوو تاسو ته یو زنانه کال وکړو چې بچي مې نه کېږي او جی او دا یې ویلي تاسو ورته ویلي تاسو ورته ویلي زه به حساب کوم راشئ بیا مو ورته ویل چې دوه قسمه جادو دی یو قسم بندیز دی ته خو وایې چې ما نه دي ویلي که نه تا دې ویلي کېدی شي خو که زه دا شی کوم نه ثبوت شته که خیر دی ویلي تا ویلي دي که نه ستا د خولې اواز خو ته منې که نه جی جی چې تا ورته ویلي چې یو دوه قسمه جادو دی یو قسم بندیز دی ښه دا منې چې زه درته واورم یاره بس ولې بیا نه منم خامخا بیا دې ورته ویلي دي چې باچا دا لکان دي غوږ کې به درته ووایم هم ماشومان دي که نه دا کیمرمین هر وخت په ځان پیریان کور کې راولي وي چې واده راله وکړي تا واورېدو نو دی به تا ورته وي چې د ښځې او خاوند په شانتې ومیلاویږو په دغه اوبو به تعویض کوو اوس شاید به زه درله یو خبره کوم ما ته زه ډېرې واړولم راواړولم که نه ما خپله سیډي کې وخت تېر کړی دی خو لکه دا زه په اباتاڼېدار زوی یم د عمر صاحب رور یم هغه اسلام آباد کې ښخ دی اټامیک انرژي کې بل مې زاید رورو په پېښور کې ټټک وته شو دی ما ته وویل زه خو ناجایز نه کوم که نه ما ته ویل ټیک تار سره هغه کاږي کټ کړي هغه خدای به جواب الله ته ورکوي که نه خو لکه ما ورته ډېر ځای مجبوره کړم ما ورته زه کوم نه هسې به درته اخوا دې خوا وکړم مخکې هم ډېرو خلکو ته ویلي که نه 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 تا اوس وی چې ما دویم واده نه دی کړی که نه تاسو اوس د ملګري رابطه وکړه چې یاره کور والا به جنګونه کړي خفه رانه ناسته داسې درته وي که نه تا ورته وي چې راشه ما ورته وي راشه نو د دې څه علاج کوي تاسو چا نه چې ښځه خفه لاړه شي
یاره دوا به ورته کوو انشاءالله. ته ځان ته هم دعا وکړه. دویم واده چې دی کړی ښځه درنه تللې ده. دویم واده دی کړی که نه؟ کړی مې و خو ښځه درنه تللې جی ده. جی تا خو اوس وایي چې نه مې دی کړی. نه هغه داسې حساب و چې مونږ سره دوکه شوې که نه نو داسې سړی سله په ځان لمن ګوره موږ خو عام خلک یو که نه، تاسو خو رسېدلي خلک یې، پیر فقیر والی مریدان یې، د استادانو مریدان یې، تاسو سره ولې دوکه کېږي؟ او بیا په دې عمر کې دا ګیره څه ته تورې باچا نه بس دا خو درېیم واده ته دې اړولې؟ نه واده ماده نور نشو کولی ځکه زما د حالات لږ ګیره هم زه یم سپینه ښه نه ده. یاره ښه ده دې ځلې زه دا دی اوس مې پرېښوه نوره به نه تورم نه غلط شي. دا کار هم غلط دی مې کوه. ټول کار تا ته ما وختي وي آخرت تا وی ډېر سخت سی دی. تا نورو زنانو ته هم دغه دعوتونه ورکړي، ما سره د ثبوتونه شته. یاره جي دا ثبوت خو به منې کم راغلي که نه نه ثبوت موبایل کې به زه در کوم که او ثبوت تا ورته بالکل ویلې چې په دې اوبو به دا کار کېږي نه او دا چې درته شاید واورم. وایي منې که نه؟ بالکل یې واورم منم درته. بالکل واورو چې ته واورې راته نو واورو بیا خو به ومنې که نه؟ خو چې یو شی نی ما سره نو څه به زه چاله نو وکړم. خو پردي عزتونو سره ولې لوبې کې؟ تا سره نشته. ګوره اوس ته وایې چې یاره زه نه یم که نه؟ دا واوره اوس بیا صحیح ده. لکه دې نه علاوه به نه کېږي که نه؟ نه دې نه علاوه نه کېږي. لکه د خاوند او ښځې شان میلاوېدل به پکې ضروري. دغسې چا بس ما ته بیا اطلاع راکړي که نه مخکې دې نه بغیر به نه لرې کېږي. دا خو ستا خبرې دي که نه؟ دا که زما خبرې هم شاید وایي دا که زه دمه چم که نه خالي د دې پټو مټو د ملا او چې څوک راشي یاره ماله زمونږ بې اتفاقي ده دغه ده هغه له دوا وکړو بس نور څه نشته پکې جي. دا ستا په دعا کې څه کمال دی چې ستا دعا قبلېږي؟ دوا خو بس زمونږ کورنۍ داسې مولا بابا زمونږ نیکه دی که نه نو ستا د نوسي دعا ولې نه قبلېږي؟ تا نه دویم واده لاړو نو ځان ته هم دعا وکړه که نه چې واپس راشي. بس هم ګڼکپان که نه ستا په شان؟ نه زما په شان نه. چا په شان؟ زما په شان تیو نه که د امیر صاحب په شان تیو؟ نه مونږ کې د چا په شان تیو؟ چا په شان دا غلط کار ولې کې؟ دنیا کې نه کوم. دا ثبوت هم نه منې؟ تاسو په مخ کې راته وایم چې نه کوم. دا ما چې ثبوت درته واورو ما هر څه پرېښي دي. نن سویمه راځه تقریبا ما له کلي مشران راغلو لکه په دې شر چې زما زامن وي چې یاره زامن دې څه روزګار کوي؟ هغه خو ستا زامن خو پایلټان دي ځکه پلار یې پیر دی. یاره که وی خو داسې غلط خلک چې دا بیا مرسډیز و دغه کې ګرځي. تاسو شتي مرسډیز دنیا کې یو سیکل هم را سره نشته. ته پکې پردي عزتونه لوټ کې که نه؟ تا ګوره ستا د عمر تو ګوره دا هم د چا خویندې که نه؟ ګوره زه درته په یو خبره زه ډېر سخت خفه کېږم. ګوره موږ ټول مسلمانان یو که نه؟ تاسو د الله د هغې لویې ورځ نه نه یېرېږئ چې چېرته به زوی د پلار په کار نه راځي، پلار به د زوی په کار نه راځي. هر سړی په خپلو خولو کې ډوبي. د دې مایک او کیمرې نه تاسو دومره یېرېږئ بیا دروغ وایي. دا ولې؟ نه هېڅ کله به نه وایي. تا له کلیواله راغله نو تا دا کار پرېښود؟ هغه ما پرېښی دی. اوس د ډېر هغه وکوي چې یاره زه دغسې راځم مردان نه. دغه به صرف ساده ټلیفون وکړو موږ سره ګاډي کې ناست و تا ورته راشه. ما راشه خیر دی. نو اوس مې ترې تپوس هم وکړو تاسو ولې په څه بې اتفاقي ده؟ څه یې ویل درته مشال؟ دغه یې راته ویله که نه وایي راشه وایي ما ترې ښځه رانه خفه تلې ده وایي راشه وایي دغه اوس یې درته څه ویل چې کېږي؟ اوس خو بس خبرو ته جوړ نه شو. موږ ډایرکټ راغلو ته همدار نه کوو. بل دا راته ته د نومونو حساب کتاب کوه زنانو له ای تا ته نومونه را لیږلي وو؟ نه که را لیږلي بس شته که هغه نومونه د مړو باچا تا ته خو پتې چې زه ټول د مړو نومونه زه درته یو خبره وکړم. دا سوره که نامې هم راځي که نه چې زه پوهېږم نه زه په خپل نوم زما لاس رېږدي لاس مې رېږدي زه نامه نشم لیکلی لکه نور څه نشته دی خو به دغه په ټلیفون خبرې وشي او راشي دا د ایزي په رڼا باندې ځکه چې هغه فور ما سره زنانه تاسو له ما څه شته ثبوتونه هغې ته تا وی نومونه یې درکړه تا بیا چې رنګ وکړو چې دوه قسمه جادو دی یو قسم بندیز دی جادو خو مونږ اورېدلی خو تا دوه قسمه کو بیا دې ورته ده ووي واوره که نه ګوره دې کې شته ریکارډینګ تا اوس وي چې ما ته اور وامې ور به هم ته نه منې تا ورته ووي چې یاره دا کار په دې اوبو ختمېږي. دا هر ځای کې دا جادوګر چې دي که نه
او چې څوک یې کوي هغه د خدای بچي هم تباه کړي خدای دې بچي هم تباه کړي او خدای دې هغه هم تباه کړي امين هغه شی مونږ نه کوو او نه دې راته الله هغه لارې ښیي شهید به یې ترالې زما ځای ته زه ستا ډېره شکریا ادا کوم او دا کار ما پرېښی دی صرف دعا ورته وکړم دغه دعا ده چې یاره الله پاک دې د اتفاق نصیب کړي او نور دا شی نشته که دلته زنانه هم راشي دا دې ځي واپس ځي زه نه ساتم ځان سره خپله غلطي نه منې نه ستا خو زار خبره منم او شاید باید زنانه ته دې ویلي که نه چې په دې اوبو به تعویض او دا چې چاله ځي که نه نو ما اورېدلي صرف دا مې اورېدلي دي څونه زنانو څه به دې دا کار کړی خدای دې ما نه بخښي که چېرې دا چاله نه دی شوی ما سره دې ثبوتونه الله دې ته خو یې نه منې خو شتې څه نه که چېرې زما پروګرامونه دې ډېر کتلي که لږ ډېر چېرته دا اړیکې کې راغلو چې یوه ورځ به په دې تمبګۍ یم شاید ما زه درپسې درځم څه دپاره ما ملاویږو واوره اول منی نه دغه ستا په دعا کې ګوره ته دواګو ټېپېرې تا له خدای موږ راوستلي نه ستاسو دعا قبلېږي باچا موږ دې له خدای راو سره د ټیمه وګوره دا ټول په دې سرو غرمو کې دا خولې پې سایسي ګوره کوم ځای نه راغللو ستا ملاقات له زه اوس زمونږ د دعا خو مور او پلار ژوندي دي ځان ته دعا وکړه او ځان ته دعا کوه چې آخرت دې خدای ښایسته کړي نور دا کار پرېږده او بل هغه نومونه چې موږ درکړي وو پړده کې یو دا لکانې وانه وري دا مې د مړو نومونه درکړي د مړي خو مونږ پې کار نه شو کولی ما ورته ویلي دا څوک هم نشي کولی خو تا کې ګوتې ډېرې دي تا کې ګوتې ډېرې دا پردو زنانو سره کار مه کوه د الله نه ویرېږه الله د هغې لوی ورځ نه ویرېږه الله د قهر عذاب نه بالکل نور دا کار مه کوه دې کتاب کې سری ته راواله باچا صاحب دا کتاب دی خو چې زه نوم نشم لیکلی که نه نشم لیکلی تاسو څه نور صندوق کې څه نور کتابونه شته نه هېڅ شی نشته چې بیا خو ستا دا خو دا تا د ابجدو حساب کړی که نه نه دا خو د نوسیمې دي دا بلال سامنے سایډ دا څه شی دی دا کتاب د نوسیمې ها ګیره شلوار دا خو دغه ټیلر ناپونه تا راغستی باچا ته ټیلر یې څه نه دا مې نوسي چاته نه راوړو هغه پارسه باندې لیکلی نه دا خو د ټیلر ناپونه دي که نه نه ته خلکو له جامې هم ګنډې زنانه و له جامې ګنډې که سړو له ټیلر میلر چل نه نه دا خو د ټیلرۍ کېږي زوی مې ټیلر ښه زوی د ټیلر د ښځو که د سړو نه د سړو چې پلار یې خطرناک دی نو زوی به یې دنیا کې نه شاید به بالکل ښه ټیلرۍ دا اوس د کتاب باندې څه کول تا پې ساختونه جوړول که نه پروت دي دلته پروت دي دې کې خدا دی بل دا پروت دي دلته ابتهار به یې که په دې کې خو سره دا پته هم نه لګي چې د زوی مې دی داسې دی دا خو د ناستې دغه دی دا کې نامه دی څه وه انعام ګل ته چې په کوم صورتونو دمه چې خو لږ ووایه که نه خفه کېږم نو ما خو درته مخکې ووایي چې کل هو الحمد زه ویې وایم والله دغه ام پې نو ویې وایه که نه چې مونږ قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بس دا یو څه دا یو دا الحمد نه شروع کوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تاسو یې زه په څه کې پاتې شم سی ټي ډي کې نه زه SWS کې او جی وزیرستان او څومره وخت نه دی دا د پیرۍ مریدۍ دا کار کې دا خو بس نیکه چې مې وفات شو پلار مې دغه پولیس کو کنه انو هغه ماته بچي وي دا کول هو الحمد وایه او مچ لیکو ما دغه کوه بس دا داسې کوه چې بس پچا چوف کې ان شاء الله سری خوږي ملا پټي مټي کنه بس دغه ان شاء الله د پلار نه دی منلي نو بس اوس خو کسان راغلي په دغه اوبو به ختم نه هغه ما غیله داسې ویلي چې هغه نور ختمه نه چې زمانه ما ولکه خدای دې ما نه باخي دا شی کوم او د جادو ورته څنګه پته لګي چې په دې سړي نشته نو تا دې زنانه ته څنګه ویلي ما ته هغه خپل کنه په موږ جادوان دی او داسې هغه درته ویلي بچی مې نه کیږي نه
ویلی کنه چې دا بندي تا نو ما نمونه ته راته واله خو غلط نمونه بیا به حساب صحیح نه راځي دا دې ویل نه 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 خدای نه شته زه خبره هغه دی. ټیم په جهانګیري کوم ها ما د ما خدای کوی چې نه په جنازه کې وم. په جهانګیري کې ما سودا مې اغشته دا مسته مې راغشته په مستو دې څه کول الله دې ستا دا بند نور میلمانه نه راولي ته خو د میلمنو نه جامې وباسې دا بل الله کار دې- ورسره کې د الله بنده الله دې دا کم دا عزت ثبوتونه وکړي. شته واوره انعام ګل استاد جی زمونږ مشر یې بالکل زمونږ د کلمې ورور یې بالکل جی ویښته دې ټول سپین دي جی د الله د قهر ویرېږه دا کار دې نه. بېتولې دی بس دی نور خو به نه کوي. نه نه نور نه. دمونه هم مه کوه. نه نه دمونه ممونه هیڅ شی نه کوم اوس دینه بس د دینه بعد بس دمونه وکړو دا توبه. لږه بېعزتي ده توبه ده نور به نه کوي. نه مولایان راغلي ماته دا یې خو دې نه منله که نه نه ها. پرې مې خو پرې پرې مې تقریبا میاشت کې پرې مې دی اوجه دمونه دې پرېښود آو. نور یې مه کوه نه کوم آخرت نه ویرېږه ها؟ بالکل بالکل شاید بھائی نه ویرېږه شاید زمونږ بھائی، مشر بالکل. اخري عمر نه دی. نه بالکل نه تبلیغ کې زه دې ولېږم زه زما څلور میاشتې ما مخکې م لګولي جی بیا هم نه سم شوې خو زما هدایت ته نه ګردې م شوې. خرابې دي ګردې مې م خرابې دي بل مرګ په نیټه دی بالکل. صحیح شو اګوره موږ تا پسې راغلي یو که جی دا ټوپک تا ته ما نیولی خیال دی بالکل بالکل د یو چا په کور ورتللو داسې کول. داسې صحیح ده نه جی. خو مرګ په نیټه دی که بالکل. موږ خو نه یېرېږو که یقین دی نه دی بیګ کې زما کپن پروت دی زه ځان سره ګرځوم خو دیګه که یېرېږم صرف دومره ده که ټول نه روان موږ تا له روجا چوټي درکړو روجا کې موږ چاپې نه اوسم بیا جی، شو جی. ستا کیسونه د روجې نه مخکې راغلي وو. ها ټیک شوله او بس روجه کې ما دا کور کار خاندان پرېښی کې هم دی. ته خطرې ګوره موږ سره ټول یو، موږ داسې چا پسې نه ځو ای هغه ته ما ویل په دې کېږي خو چې ته لړ شي د سرو خاورو کې یو کس ته کوي دا معلوم نه دی خو ما ته کسان نه غلي دا چا درته وي ته اوس اډرس دی خو زه چې هغه پسې هم لاړ شو چې هم راونیسو نو که بس ما له خو پته نشته چې کم ځای کې به خو لکه یو زنانه راغلې وو د نو سرو دا کار خاورو مه کوه، کې ها؟ نه کوم چاته پته هم نه ورکوه. ورکوم نه بس څلور میاشتو له دې بیا مونږ ولیږو مړه مونږ به خپله خرڅوو. نه خپله به ځم شاید به زه خو یم راځه زمونږ سره لاړ ورګه شه. تاسو له بره نه هېڅ هم نه کوو. په الله ګران شي نه نه قدرمن شي خوشحاله اوسي به دا زمونږ هر څه رسېږي. خري مې خو بس شاید به واده وکړه. ستا مخره ما عزب صاحب واده ورسره وکړه. او بس موږ سره د الله د رضا لپاره سیاست مګو حقیقت کې دا کار پرې ده بس موږ سره په خوا واده وکړه الله د رضا لپاره واده ده بالکل څوک بچي په نشته کلیوه چې ګواه یې کې راکړي چې بیا یې کې چې بیا هغه موږ ورته ګیله وکړو چې پلار نو خو بس دې بیا ته مې ګوای که نه بس زه خو تا نه پرېږدم کلي له به م درسم نور به نه کې نه بالکل شاید به الله نه ویرېږه بس مې ورور مې ارسر سم دی بس نو وسیپه زه دی یم خدا کار دې بیتولې دی نه والله. بس ټوله ختمه شو بس ختم شو مر خوش تا کنه بالکل الله له بس جواب ورکو په دغه وجه خدا هر ما انسان نه ګناهونه کیږي کنه کیږي چې کوم دي کړی دي ته توبې دروازې کولاوي توبه وباسه بس چې وباسه اوس خو یو معنا کنه چې غلط کارونه مې کړی نه نه مې کړی جی ګوره، دا توبه دې په درو والا ولا چې کړی دي مون کړی قرآن د تلاش کې ما کچاته ګور دا ثبوت چې بیا زه چلو نو مستا دا- بچي بیا اوري دا الټه- دا نور خلک په تندرو لکه چې ستا بچي اوري الټه کړی دي دا صاف کړی دي کنه نو ها. په دې نو سب څنګه الټه کیږي لکه ستا په خپل خو چې زه ریکارډینګ وکم خو در باندې نور څه خپل نه خبرې چې وینه یې کټ کړی دي کنه یې کټ کړي. یې کټ کړی دي. تا چې ورته ویلیو چې په دغه بدالو نه نه ما ته مې چې چتم زی دغه چې تا چې تنمونو ته ما ته پوسو کو تا ورته ټول دوه غږی. تور جادو دی یو بندیز دی دا دی ویلیو کنه شاید به او کار دی بیتول نه بس ختم دا شو خبرې شاید. چاته پته ورکړي او زه د عوامو ته یو میسج وکړه کنه دې شینو پسې کم خلک نه بس ګرځي دي جادو ان شاء الله زه خپل وام چې بداکار بس ختم شو نن نو لا تا تراله کنه د نور ته مو د خلکو پسې مګر دا ټول زما په شان بربادي دي دا ځان له بربادي دا کنه چې څوک هم کوي دا غلط کار دا ښه نه دی د خزو عزتونه ملوټ بالکل. کیږي بیا کور کې حل نشي ویل بالکل قدرمندو انعام ګل استاد یقینا الله تعالی د ټول وخت سپین کړی د سینې وخت تیم سپین دی خدای بیا مست دی ګیره تورا کړی مست کو درکشته کنه بس دا سې او نن وتله. خبر کسان وای زرا غیر کم آه. نو ما دا ګیره او ته په لټوله پزورا نو ما ځان ورغختو نمره چې چاله کلی لرالم کنه کلی لا د زامن مراله خبرې کولو ټول زه پیزا تا کوم ما یې را کو ډیر نه جاي او کول نه بار نه خبره وته کو کول نه ما بار خو نه دې وته وې دومره چاله کیږي نه والله چالاکی راکې نشته تعلیم مې نشته چالاکی راکې تعلیم سره پردو خو والله خلک خپل غزي د
دغه نشي کولی دې پردو ښځو ته وایي چې په دغه اوبو به کې تاسو له لګي هېڅ هم نه قدرمندو زموږ مقصد هم دی د کیمرې د مخې چې کوم پروګرامونه کو د معاشرې ستاسو دپاره چې ستاسو اصلاح وشي دې خلکو له مزې نه دا علم د چا سره شته چېرې په نوم تاله معلوماتو کې په تا جادو شته یا نشته نه ستا نه پیرې پاڅولی شي نه پیرې په چا کې ننوځي پر رب یقین وکړئ ستاسو د زنانو عزتونه لوټ کوي خو مجبوري تاسو ته کور کې نشي ویلی چې زموږ سره څه وشو نو مهرباني وکړئ د خپل زنانه قابو کوي په خپل هم قابو شي سم چې کوي د الله ذات دی که یو مولا و هغه هم لاړو چې سپینې سپینې خبرې به یې کولې مفتي منیر شاکر په دې باره کې د عملیاتو تعویضونو والا پسې دا نورې نه کوي اب ډېرې سپینې خبرې کولې هغه هم درنه لاړو په رب یقین وکړم هغه به چې کله د هغه بیان واورېدو زه به ډېر خوشحاله شوم چې یاره زه بل څوک هم شته د دین خدمت کوي نو مهرباني وکړي د دې خلکو نه ډډه وکړئ خپلې زنانه دوی له مه لېږئ مه دوی له نومونه ورکړي نه دا ستاسو مصیبتونه حل کولی شي ګورو زما د ملګري د تکال وکړو وایي ښځه رانه خفه تللې وي یقینا دا دی چې انعامګل استاد دویم واده کړی او ښځه دې تللې ده نو چې د ده ښځه یې راوستی چې خپل انعامګل استاد زموږ غولو خو نه یې والی ځان له یې ولې نه راولي او د ده دعا قبلیږي خو ما تعالی ځان له خو نه قبلیږي که نه بس بېکوزه دور بس بس قدرمنو خفه کېږي او په رب یقین وکړه زه هم خفه کېږم داسې سپین سره چې کښېنم خو څه وکړو ستاسو د اصلاح دپاره چې سونه خو شواسم که نه دا خو میسج ورکوي مه ورځئ بس ما خو دا 2 پیرې ویلي دي ما چې دا شی پرېږدئ ما له ښه ملایان راشي دلته خو زه کښېنم خو خلکو سره خرابو خلکو سره تبلیغ کې لاړ شه زم لازم انشاءالله پیسې به زه درکړم نه ته ولې راشي والله څلورم شتې در سره وبشي الله به پیدا یوسف صاحب تاسو به څه وایئ بس یاره جی دا خو سپینګیري به دې باندې زیات خفه کېږو که نه خو دوی مطلب خپل دغه وکړي او دوباره بیا شروع کړي نو دا چې موږ سره کلکه واده وکړي داسې لکه په زرګونو خلک نور هم شته هم سپینګیري هم دا کارونه کوي دغه کوي موږ هم دا 3 ګونو شو کړی څومره ټیم چې دا ختم هر څه ختم شو او ته کېنې پاکو خلکو سره نو دا خراب کارونه سره نه بس خو پرېښې مې دي که نه مال څه مې پرېښو په لاړو ده نه نه هېڅ هم نه کوو نه داسې بد هېڅ هم بس ته چې دا کار پرېږدې دا زموږ هر بس دا کار ته پرېږدې دا زموږ هر څه خفه کېږو د آخرت د هغه هم مننه. کوو چې بس ښکلې د عزت زندګي نه دغه کوو یوسف صاحب تاسو به څه وایئ کتلو کته یاره جی بس دا نه غلطیانې مني چې ثبوتو ته راشي نو بیا د خبرو نه وتښتېده لکه رنګ هم زیات شو سړي کې چې غلا او ملامت یې که نه خو ډېر خلک یې دا کړي دي او الله دې کړي چې د دغه خبرې حقیقت او د څیز نه چې کوم د توبه وباسي د معاشره برابر شي ځکه چې یو سړی سپینګیری هم چې اخري وخت دی که نه اخري خاتمه خلک چې دعا کوي اخري خاتمه دې ښه شي دا اوس اخري خاتمه خرابه شوې ده بس الله دې زموږ په دې مسلمانانو رحم وکړي چې د دې عقیدې بچ شي د دې شرک نه او د دې خلکو نه ځان وساتي نو دا د معاشرې هغه عکاسي ده او هغه مخ ته چې دا خلک د مولا په جامه کې د پیر په جامه کې دا خلک تصوف تم نقصان دی او دا خلک د مولا پټکی تم نقصان دی دا خلک راپاسي د عملیاتو یو څو کتابونه پیدا کړي او بیا دغه مداریتوب کوي تا ته به وایي چې ستا نامه څه ده د نوم نه به حساب کتاب کوي څوک به درته په نوک کې غل ښیي څوک به درته په شیشه کې ښیي څوک به درته اولاد کوي نعوذ بالله دا خلک د ځمکې خدایان د ځان نه جوړ کړي او بیا د ده ثبوتونه زموږ سره و چې هغه هم تاسو وکتل په دغه پروګرام کې دا خلک د الله د هغې لوی ورځ نه هېرېږي چېرته به چې زوی د پلار په کار نه راځي پلار به د زوی په کار نه راځي هر سړی به خپل حساب کتاب خولو کې ډوبي خدا د کیمرې د دې سترګې نه هېرېږي چې کله ور مخامخ شي بیا په دې ړش راشي چېرې دا واقعي ما توبه کړې ده او هر قسم دروغ به درته وایي دا دومره چالاک و د روژې نه 3 ورځې مخکې د ثبوتونه موږ ته راغلي وو چونکې په روژه کې موږ دا پروګرامونه نه کوو د اختر نه پس د دغه چالاکي د چې په کوم ډیل د دغې زنانه سره خبرې کړي داسې د بلا تورسرو دغه ثبوتونه شته چې هرې تورسرې ته ویلي چې دا کار به ما او تا داسې کوو نعوذ بالله بیا په دغه اوبو تعویضونه کوو نو جادو به ختمیږي قدرمنو زما د دې خلکو سره ذاتي دشمني نشته که زه لګیا یم د دې معاشرې عکاسي ستاسو دپاره کوم ځان کې پویه راولئ شعور راولئ د دې خلکو نه ډډه وکئ دا منافقان دي دا د شرک اډې چلی دا
د یو څو روپو غله دي او زما او ستا د تورسرې د عزتونو غله دي. حساب صاحب تاسو به څه وایئ په دې حواله؟ ډېر عزتدار خلک چې کوم دی وشرمېده موږ ته کالونه کوي میسجونه کوي نو ډېر سپین ږیري داسې شته چې ځان د پیرۍ د نوم هم بدناموي او د خلکو عزتونه لوټ. ډېر ځوانان جینکۍ چې کوم دي د خپلو خاوندانو څخه هسې بېسوراني او دوی ته وایي راځه موږ به ټیک په دې دوکه باندې چې کوم دی د هغې عزتونه لوټ کړي. او خاص کر دغه یو خبره کوي، د خبره به دغه چې کوم دی د مایک د کولو هم نه ده چې دغه مطلب خپل دغه به کوو ملاب به کوو دغه اوبو باندې به دا ساختونه لیکو. عوام چې موږ د خپلې ښځې کنټرول کړو، خپلې لوڼه خپل کم تورسرې دي هغوی چې راځي کور کې هل نه وایي، کور کې د خپل خاوند نه د خپل رور نه د خپل پلار نه خبرې پټوي که نه. نو دوی هم دا پکار دی چې خپل عقل استعمال کړي او دې خلکو له چې کوم دی دا هر څه چې کوي د الله تعالی ذات کوي، دا پیر او دا دغه چې کوم دی دا هېڅ هم نشي کولی، صرف د عزتونه لوټ کوي، نور څه کار نشي کولی. قدرمنو دا و زموږ نننۍ چاپه په صوابۍ جهانګیري مانکۍ کې د دغې ګڼکپانو عکاسي موږ تاسو ته کېښودله. دا ستاسو دپاره یو پیغام دی. دا پروګرام چې تاسو وګورئ د دې نه خوند مه اخلئ، د دې نه رنګونه مه اخلئ، د دې نه مستیانې مه ورته وایي چې یاره موږ پروګرام وکړو شهید خان دا وکړو پیر دا ووي. نه، دا ستاسو دپاره یو سبق دی چې د دې خلکو نه ډډه وکړي، د دې نه ځان وساتئ. د دې سره ما شهید خان شهید او زما ټیم کیمرامین مشال یوسفزۍ له اجازت ورکړي. د الله په امان.